د میرا د ژوند کیسه. سلام ګرانو اوریدونکو، ایله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه په پښتو ژبه ریښتینې داستانونه او په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو خورکۍ کیسه ده چې په ماشومتوب کې یتیمه شوی. د پلار ملګري ورسره ډیر ظلم کړی چې یو لیوني ته ور په نکاح کړی. کیسه له دې ځای څخه شروع کیږي. زما مستعار نوم میرا ده، ځکه مې میرا انتخاب کړی چې میرا خپل نوم ته مې نږدې ده. زه د خپل د مور او پلار لومړنی اولاد یمه. پلار مې د دولت مامور و او دولت معاش نه ورکوه کله چې وطن کې دننه جنګونه وو. بیا زما پلار مجبور شوی و چې یو لاس ګاډي او یا کراچي واخلي، هغه کې سبزي او میوې خرڅې کړي. هغه کار کې هم ګټه نه کوو. بیا زما پلار تصمیم ونیو چې پاکستان ته مهاجرت وکړي. لاړو پاکستان ته. هغه وخت کې زه د 8 کالو ومه. پلار و مور مې 4 اولادونه درلوده. پلار مې پېښور کې مزدورکاري کوو، خټې کوو، سایش کوو. پېښور کې پلار باندې مې ډېر بوج و. مور مې یوه خېټه کې 2 غبرګونې زامنې راوسته. مور مې خپلې شیدې نه وو، باید ماشومانو ته وچې شیدې ورکول. پلار مې مجبور و ډېر کار وکړي. زما پلار هره سخته کار یې کوه. کوشش کوه چې خپل اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړي. پلار ته مې ډېر مشکل و. یو د پېښور ګرمي، بل طرف کار او غټ مشکل دغه و چې زما د پلار یو پښتورګی یا بډوډی نه و چې پخوا فلج سوی و او ډاکټران ترې لرې کړی و. ډېر سخت و ورته کار. پېښور کې زما د پلار یو ملګری و چې زما پلار باندې ډېر ګران و. هغه ملګري زما پلار ته ویلی و چې زما یو 14 کلن زوی ده، میرا، هماغه زوی ته مې راکړه. پلار مې ویلی و چې میرا لا ماشومه ده، هر کله چې پیغله شوه بیا به ګورو. ملګری هم غلی شوی و. زما پلار په ساش کولو کې کار کوو. یو ورځ چې له کور څخه سهار د چای څښلو څخه وروسته غوښته کار ته لاړ شي. زما مور ته یې ویل: ښځې، نور دغه وطن کې زړه مې تنګ شوی، غواړم خپل وطن ته لاړ شم. زما مور په جواب کې ورته ویل: وطن کې کله کار شته. پلار مې ویل: الله مهربانه ده، ښځې، نور ځو. هغه ورځ پلار مې لاړ کار ته، خو آخري تګ یې و. نور ژوندی کور ته رانغی. کله چې پلار مې ساته کته شوی چې خټې وباسي، له پاس څخه ملګري چې برمکار و، برمه یې خوشې کړی او زما پلار په سا کې جای په جای شهید سو. موږ په پېښور کې خپلوان او فامیلي نه درلوده. همسایه‌ګان زما پلار یې ښخ کړل. وروسته له هغه مور مې تصمیم ونیو چې نور وطن ته ځو، ځکه چې زما ورونه ماشومان وو. هلته زما د پلار ملګری خبر شو او راغی او زما پلار پسې تهمت وکړه چې میرا یې زما زوی ته راکړی او ما د میرا ولور خلاص کړی. مور مې ورته ویل: وسړیه، ولې دروغ وایې؟ ولې مړي پسې تهمت کوې؟ نه میرا یې تا ته درکړی او نه تا پیسې ورته ورکړی. که تا دا کار کوو زما خاوند ما ته به ویل او زه به خبره ومه. خو موږ څوک نه درلوده.
زموږ اواز یې څوک نه اورېده. ټول کمپ د هغه سړي خپلوان او وطندارانو. طرفداري د هغه سړي کوو چې ته وطن ته ځې، میراث دې دوی امانت ده، باید ته ورکړې. ټول فیصله وکړه. مور مې هم مجبوره سو. زه یې ورکړمه. ما ډېر ژړل. څوک زما ژړا یې نه اورېده. هغه سړی زه یې بوتلمه کراچي ښار ته. هلته د هغوی کور و. کله چې زه لاړم کور ته یوه بوډۍ ښځه وه او یو لیونی سړی و چې مشکل دماغي درلوده. ږیره یې هم نیمه توره او نیمه سپین و. په عمر کې زما د پلار څخه مشر و. هغه لیونی زما خاوند و. زما د پلار ملګري دروغ ویلی و. زوی یې نه درلوده. هغه سړی چې مشکل رواني درلوده زما خاوند و. هغه د دې ورور و. او هغه بوډۍ ښځه د دې ښځه و چې هیڅ اولاد یې نه درلوده. زما خاوند په هیڅ شی خبر نه و. بیچاره مشکل رواني درلوده. ما به د کور ټول کار کول. خپل خبره پرېږدم، د مور کیسه مې کوم. کله چې مور مې وطن ته تلې، هلته زما کاکا ته قصه کړی. زما کاکا 2 ځلې ما پسې پېښور ته راغلی، مګر زه یې پیدا کړی نه ومه. 3م ځلې بیا راغلی راپسې. کله چې دا ځلې پېښور ته راغی، زما د خاوند یو کورنۍ و. هغوی یې پیدا کړی او د هغوی څخه زموږ د کور ادرس یې اخیستی. ډېر په مشکل پیدا کړی. یو ورځ ماسپښین و چې دروازه ټک ټک شو. زه لاړمه دروازې ته. ما ویل څوک یې؟ کاکا مې آواز وکړ. زما د کاکا آواز زما د پلار په شان و. ما هم دروازه خلاصه کړ او د کاکا په غېږ کې مې ځان واچوه او ژړلې مې. کاکا مې ما ته ویل ته میرا یې، ځکه زه یې ډېر وخت نه وم لیدلی. کاکا مې دننه بوتله. کله چې کاکا مې دننه لاړ، ښځې ته یې سلام وکړ او ما څخه پوښتنه وکړه چې دا ښځه څوک ده. ما ورته ویل دا ښځه زما د لیوره ښځه ده. او هغه سړی چې مشکل رواني درلوده ورته مې ښکاره کړ دا زما خاوند ده. کله چې زما کاکا دا لیونی ولیده، له ځای څخه پاڅېده او له کور څخه ووته. بیرون کوڅه کې زما لیوره ته منتظر و. کله چې لیور مې راغی، زما لیوره ته ویل ته څومره ظالم انسان یې، خپل ملګري پسې دې دروغ ویل، ماشومه دې لیوني سړي ته کړی، ته د انسان په نوم ځناور یې. لیور مې هېڅ غږ نه کوه ځکه ملامت و. کاکا مې ما ته ویل میرا لورې، ځان تیار کړه چې وطن ته ځو. مونږه حرکت وکړ. زما لیور زما تره ته ویل صبر وکړه، طلاق خو واخله. زما کاکا ویل د لیوني نکاح نه کېږي، بیا طلاق د چا څخه واخلو؟ ولې طلاق کله چې نکاح نه ده شوی؟ مونږه لاړو موټر ته. موټرو کې کېناستو، لاړو تورخم ته. له تورخم څخه کابل ته لاړم. زه ډېره خوشحاله ومه. کله چې خپل کور ته لاړم، وروسته له 3 کالو څخه خپل مور، خویندې، ورونه مې ولیدل. ډېر مې وژړل او ډېر خوشحاله شومه. زما مور زما کاکا سره نکاح کړی و. زما د ورونو او خویندې خېټې ماړه وو. د هغوی په لیدلو سره زه لا خوشحاله شومه. وروسته له هغه عمه مې ما پسې خواستګاري راغی. زه یې خپل زوی ته وکړمه. د خپل عمه زوی سره مې واده وکړه. اوس 3 ماشومان لرمه. شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یمه.
مشران ویلي د ظلم کاسه نسکوره ده، رښتیا خبره ده. پر ما باندې ظلم یې وکړ مګر د ظلم موده ډېر لنډ و. خدای راباندې رحم وکړ، بېرته خپل کورنۍ ته او خوشحال ژوند ته راغلم. رښتیا وایي چې مهاجرت ډېر سخت دي. دغه و زما د ژوند کیسه. هیله لرم راخره مو اورېدلی وي. ګرانو اورېدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.